افغانان ورونو ولې دنیا موږ په رسمیت ونه پیژني د افغانستان حکومت یا طالبان اوسه پورې موږ د دنیا یو هیواد موږ په رسمیت ونه پیژندلی او زه فکر کوم چې دا خبره به همداسې روانه وي ځکه چې د طالبانو د راتګ نه مخکې دنیا په موږ غاړه خلاصه کړې وه ایران پاکستان چین روس نورو دنیا هیوادونو دا ویل چې موږ اسلامي امارات په رسمیت ونه پیژنو خو زه دا سوال کوم چې د اسلامي امارات افغانستان او اسلامي جمهوریت افغانستان دې کې فرق څه دی کم یو د کفر کلمه ده او کم یو د مسلمانۍ کلمه ده په اسلامي امارات باندې لکه چې زه ډایرکټ جنت ته ځم او په اسلامي جمهوریت افغانستان باندې جهنم ته ځم دا د دنیا سیاست دی اصول دي طریقه ده ګورئ که چېرته طالبان راله دلته به باید اعلان کړی وي چې 6 میاشتې نه یو کال بعد دلته انتخابات موږ کوو اسلامي جمهوریت افغانستان دا نوم ځای په ځای پاتې دی او صاحب مهربانه موږ د دنیا سره په څه رقم په سیاست روان دي دغه شان دي ځو تاسو خو مخکې دا طالبانو دا بهانه به کوله چې یاره د اشرف غني صاحب په حکومت کې انتخابات ته ځکه موږ نه ودرېږو چې هغه کې اداري فساد دی ورور دی اوس حکومت تا سره دی که نه ته وایې چې ولس هم ما سره دی چې ولس تا سره دی 6 میاشتې نه کال بعد ته د انتخاباتو اعلان وکړه چې وروره ملا هیبت الله ودرېږي ملا برادر صاحب ودرېږي نور خلک ودرېږي ولس معلومات به ولس شي چې ولس چا سره ولاړ دی د دنیا په نظر کې به هم تاسې یو ښه معرفي شي چې واقعي د انتخاباتو د لارې دلته یو رئیس جمهور یا صدراعظم راځي او که ته ماته وایې چې نه امارات درته راولم امارات اوس ماته جامې راکوي امارات اوس ماته زما ګېډې ته ډوډۍ راوړي زما بچیان ساتي ماته ما کور ساتي ماته د برق بل داخلي څه شی داخلي چې زه د دنیا نه کټ کېږم او بېروزګاره کېږم او کاروبار زما د لاسه ورځي او خلک مې در په دره کېږي بیا مهاجر کېږي نو هغې نه دا اسلامي جمهوریت افغانستان صحیح نه دا خو د کفر کلمه نه زموږ پلار نیکه د دې سور لاندې وخت تېر کړی دی او که ته داسې وایې چې یاره په سعودي عرب کې دغه نشته دی انتخابات نشته او په قطر کې نشته په ابوظبي کې نشته دی نو داسې ډېرو ملکونو کې شته دی انتخابات او قطر او ابوظبي او سعودي کې چې نشته دی د هغې د خلک حکومت په ګېډه ماړه کړي دي هغه دې شي ته ضرورت نه لري چې انتخابات وایي دغه حکومت یې همیشه تر قیامته پورې وي ځکه موږ پکې خوشحاله ولس پکې خوشحاله دی هلته چې د هلک او د جلۍ واده کېږي 1.5 لک 2 لکه درهمه یا ریاله ورته حکومت کومک ورکوي چې د هغې ژوند زندګي ښه شي دلته ستا ولسوال پیسې نه لري چې بېګاله پې ډوډۍ وخوري ستا والي پیسې نه لري چې بېګاله پې دغه وخوري ډوډۍ وخوري موږ ته معلومات دي دا د قطر نه چې کوم کومک راځي تا ته دا د امریکې کومک دی دا د قطر کومک نه دی قطر چې دی دا د امریکې یو قانوني ده د امریکې په اډر پاسېږي او کینی څومره دغه ملي اردو چې قطر لري د هغې نه زیات پکې امریکایان پراته دي ترکیه هغه اسلامي هېواد دی چې د نیټو سره د کفارو سره یو ځای یو تړون لري په همدغه افغانستان کې د امریکایانو سره یو ځای راغله نو خبره دا ده چې د خلکو په سترګو کې خاورې ما اچوئ که یو دا چې د قدرت دپاره ټوله تاسې منظرمه او ټوله زما کوئ خو هغه وکئ مګر نور خدای ته وګورئ دغه ولس باندې رحم وکئ بس یا د دې شیونو نه تېر شئ د دې څه بعدی نه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت افغانستان او تاسې په اسلامي امارات کېښودو په امارات خو صاحب مهربانه سره دغه نه ده چې زه به ټول شیونه مشکل به ما ته حل کوي زه هغه شی ګورم چې هم پکې زما اسلام خوندي وم د دنیا سره زه سیالي وکړم سیاست وکړم نو اوس که زه په اسلامي جمهوریت افغانستان کېدم ټوله دنیا مې په رسمیت پېژني ښځو له حقوق ورکوي د خدای په لحاظ باندې دا زوربازي مه کوئ نن تاسې وکړه افغانانو ورونو چې دوی باندې اوس په طالبانو نیوکه همدغه نیوکه په تېر حکومت کې کولې چې دا غاصبین غله ډاکوان زورواکان نن یې تاسې ګورئ چې په کورونو کې د شرابو کوټې راوځي داسې شراب یقین وکړه که دلته په لندن کې چا لیدلي چې داسې رقم ماډلونه شراب هلته پراته دي په کوټو کې دومره ډالر یقین وکړه موږ په زندګۍ کې نه دي لیدلي چې څومره هلته صاحب مهربانه د دې د کورونو نه راوځي محلونو ته یې وګورئ هغه زندګۍ ته یې وګورئ فرعونانو دا 20 کاله دویمه چې قیامت نه دی راغلی په افغانستان کې زمونږ هغه ملي اردو والا شهیدان کړه هغه ملي اردو والا کونډه وس هغه دی چغې وخي د یو وخت د ډوډۍ درک نه لګي او همدې ظالمانو همدې خاینینو د خپل شخصي د خپلو محلونو دپاره د خپل شخصي مفادات دپاره استعمال کړه نو خبره دا ده چې موږ طالبانو ته چې خدای ته وګورئ چې د دنیا سره سیالي مار کوي نور بس دی دغه ضدبازۍ او دغه خپل دغه هم پرېږدئ نه پېژنئ دنیا په دغه نه پرېږدئ د واره د انتخاباتو اعلان وکړئ د واره ویل چې امارات نه اسلامي جمهوریت افغانستان ختمه خبره ولې سیاست نه کوو ولې د دنیا نه زده کوو نه چې همیشه هم بس دنیا خلک د حج ته چې لاړ شي طواف د ښي طرف نه کوي موږ افغانان د چپه طرف نه کوو د دنیا سیاست داسې روان دی موږ داسې روان یو ورسره
زر کالو پورې به موږ همداسې بدبخته یو، تباه او برباد به یو په دې نومونه باندې چې امارات دی او جمهوریت دی او پلانې دی بستانې دی. د خدای په لحاظ باندې ماشومان خو ناست دی دغه ټوله لوبه باندې پوه یاستئ. په الله سپارم دا ویډیو شیر کړئ، د دې جواب راکړئ چې اسلامي امارات او اسلامي جمهوریت افغانستان کې څه فرق دی، کومه یوه د کفر کلمه ده چې موږ ویو چې دا د کفر کلمه ده. په الله سپارم.